باختر خزانه څه ده؟ د باختر خزانې ارزښت د د طلا د مقدار پر اساس نه دی او دا مقدار مثلا په 1 کیلوګرام باندې تلل کیږي. دا 20,000 او 600 پارچې دي چې د خالص طلا څخه جوړې شوي او د باختري یونان په موده کې غالبا د کوشاني شاهانو پورې اړه لري چې له نن څخه تقریبا 2400 کاله وړاندې په دې سیمه حکومت کولو. د دې خزانې اهمیت په لرغونتوب کې دی. په نړۍ کې د خالص طلا له پلوه تر ټولو مکمله با ارزښت او لرغونې ده، یعنې په نړۍ کې بل ساری نشته. دا خزانه په شبرغان کې د دې شاهانو د مزارونو څخه ترلاسه شوې ده. ولې مهمه ده؟ د دې خزانې د مادي ارزښت اټکل ډیر ستونمن دی، ځکه تر اوسه پورې مزایدې ته نه ده تللې. دا کار په جهاني سطحه د تاریخي اثارو کلکسیونران کوي. چون د دولت ملکیت دی نو دولت دې ته اجازه نه ورکوي، خو په تخمیني ډول ممکن 2 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. هغه موږ چې د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ په ادعا ریشخند وهو، دا خزانه یو مهم مادي سند دی. په بل عبارت دا خزانه د بودا تر مجسمو ډیر تاریخي ارزښت لري، ځکه چې په طبیعي ډول د خرابېدلو چانس تقریبا 0 دی. دا خزانه زموږ د هویت یو سند دی. معنا دا چې 15,000 کاله وړاندې موږ څوک وو، زموږ مراوده د باختر یونان سره څه ډول وه. په دې خاوره کې د هیلینیزم، بودیزم د تمدنونو د ستنتیز په پایله کې کوم ډول نوی تمدن رامنځته شو. زموږ په اوسني فرهنګ کې د دې تمدنونو نښې کومې دي؟ دا ټولې پوښتنې ځوابوي. د تاریخي فرهنګي پلوه حد اقل تر اسلام وړاندې افغانستان په رښتیا هم د تمدنونو څلور پاتې شوی او د څو فرهنګونو یو جالب سنتیز رامنځته کړی دی. خو کله چې اسلامي تمدن دلته راغی، د پخوانیو تمدنونو برعکس د حزب سیاست ته مخه کړه، ځکه اسلامي تمدن تر خپل ځان پخواني هر څه ردوي او ورسره تقابل کوي. د دې په پایله کې یک نواخت سیستم رامنځته شو او د دې جغرافیې پخوانی برم او د پرمختګ پوټانشیل له منځه لاړ. د 20مې پیړۍ په سر کې خصوصا په شرقي ټولنو کې د ملت سازۍ یو ټرینډ په تاریخ کې نغښتی و، یعنې ملتونو هڅه کوله چې خپلې تاریخي ریښې چې څومره غځولی شي هومره ورسره مرسته کوي چې د واحد ملت کانسپټ قوي کړي. شاه امان الله خان لومړی کس و چې د اصلاحاتو په اډانه کې لرغون پیژندنې ته پاملرنه وکړه. نوموړي د آرکیولوژۍ بنسټ کېښود او له فرانسې لرغونپوهان راوغوښتل چې د تاریخي اثارو په واسطه دا ثابته کړي چې افغانستان تر اسلام وړاندې هم تمدن درلود. بیا وروسته د انجمن تاریخ افغانستان په تاسیس سره دا چارې لا زیاتې ګړندۍ شوې او د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ روایت رسمیت پیدا کړ. له مادي پلوه د باختر خزانه په کلني ډول تر 10 میلیونو ډالرو پورې د عایداتو د ګټلو پوټانشیل لري. دا په دې شرط چې سمه مدیریت شي او د نړۍ مشهورو موزیمونو سره د نندارې په موخه قراردادونه وشي او بازاریابي ورته وشي، ځکه انتقال یې اسانه دی. دا کار په نړۍ کې ډیر معمول دی. د دې خزانې یوه ډیره کوچنۍ برخه غالبا څه باندې 200 پارچې صرف یو ځل له افغانستانه وتلي دي او هغه هم سم مدیریت شوي نه دي. د نورو ستونزو ترڅنګ تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې د انتقال پر مهال باید بیمه شي او بیمه یې ډیره ګرانه ده. د باختر خزانه د داود خان په وروستي کال کې پیدا شوه، بیا په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوې وه. ډاکټر نجیب کنور هر څنګه و د دې خزانې د چور او تالان د مخنیوي تر ټولو مهم شخص پاتې شوی، ځکه هغه چې نور په دې پوه شو چې کیسه خرابه ده، خزانه له ملي موزیم څخه د ملي بانک زیرزمینۍ ته انتقال کړه او د لوړو امنیتي تدابیرو سره یې مهرلا کړه. په جنګونو کې ټول موزیم چور شو، خو د ډاکټر نجیب د تدبر په وجه دا خزانه وژغورل شوه. ویل کېږي چې طالبان د خپل قدرت په وروستیو کې متوجه شول چې داسې خزانه د بانک په زیرزمینۍ کې ده. که چیرې سوله راشي او په کابل کې دا خزانه نندارې ته وړاندې شي، یوازې همدا موزیم کولی شي چې د سلګونو زرو بهرنیو سیلانیانو د راتګ زمینه برابره کړي. یوه وروستۍ مهمه خبره چې رانه هیره شوه دا ده چې د عام فکر برخلاف دا خزانه د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د پشتیوانۍ په توګه نه کارول کیږي. هغه جلا سره زر دي، یعنې د افغانۍ د ارزښت پورې هیڅ اړه نه لري.